سلامونه او نیکې هیلې کوو نو دوستان الله پاک دې وکړي چې جوړ روغ او د صحت جامې په مو په تن وي. شریف الله حاکم د افغان نیشنل آنلاین اکاډمۍ څخه ستاسو درانه حضور ته د یوې نوې موضوع سره چې د دې سریز ویډیوګانو موضوع زموږ عمومي ریاضي ده. عمومي ریاضي شریکوو نو راځو د دې په خاطر چې وخت مو تر دې لا زیات ضایع نه شي راځو په درس شروع کوو. راځو لومړی د ریاضي تعریف ته. ریاضي موږ څنګه تعریف کولی شو؟ ریاضي د عربي کلمې د ریاضت د کلمې څخه اخیستل شوې ده. د ریاضت کلمه چې ده د عربي ژبې کلمه ده چې د سختۍ، زحمتکشۍ او کوښښ کولو په معنا ده. او همدارنګه د لاتیني کلمې ماټیماټا د کلمې څخه چې د پوهې او علم په معنا ده د دې کلمو څخه د ریاضي کلمه اخیستل شوې ده. نو همدارنګه اصطلاحي تعریفونه هم په همدې ډول د ریاضي لپاره مختلف تعریفونه کولی شو. لکه موږ د نمونې په شکل دلته څلور دانې تعریفونه تاسو ته راوړي دي. لکه ریاضي د عددونو او پر عددونو باندې د ډول ډول عملیو مطالعه ده. یعنی ریاضي چې دا عددونه تر مطالعې لاندې نیسي او پر عددونو باندې ډول ډول عملیې د ریاضي په واسطه موږ مطالعه کولی شو، په څېړنې لاندې نیولی شو. همدارنګه بل تعریف دا ریاضي د عددونو د تفسیر، تعبیر او منظم کولو علم دی. موږ کولی شو د ریاضي په کمک سره عددونه تفسیر کړو، تعبیر کړو او منظم یې کړو. او همدارنګه یا په دې شکل ریاضي د کمیتونو، اندازو او شکلونو علم دی. موږ په ریاضي کولی شو کمیتونه، اندازې او شکلونه توضیح کړو. او همدارنګه یا ډېر ساده ویلی شو چې ریاضي د طبیعت د قوانینو ژبه ده. ریاضي د عددونو د محاسبې یو هنر دی. نو راځو ریاضي مختلف څانګې لري. لکه دلته موږ څو دانې لیکلي دي. د ریاضي څانګې عبارت ده له حساب څخه، الجبر، هندسه، مثلثات او داسې نور. کله چې موږ د لومړي ځل لپاره په ریاضي شروع کوو موږ د حساب برخه ته مطالعې لاندې نیسو. نو لومړی څانګه چې موږ تر مطالعې لاندې نیسو هغه حساب ده. ښایي د ریاضي په لغوي معنا یې پوه شو، همدارنګه په اصطلاحي معنا یې پوه شو. همدارنګه نور تعریفونه هم ریاضي لري چې موږ یې څو دانې د مثال په ډول راوړل. نو راځو ښایي په لومړي قدم کې په حساب شروع کوو. حساب تعریف کوو. د حساب موضوع څه شی ده؟ په حساب کې موږ څه کارونه کولی شو او کوم موضوعات په حساب کې مطالعه کیږي. ښایي راځو په حساب شروع کوو. راځو د حساب تعریف ته. موږ وویل چې حساب د ریاضي یوه څانګه ده. کله چې موږ ریاضي لولو نو حساب د هغې لومړۍ څانګه ده چې موږ په هغې کې مطالعه کوو. حساب تعریف په دې شکل ده. حساب په لغات کې شمیرلو ته وایي. موږ او تاسو په روزمره ژوند کې د شمیرلو سره ډېر زیات سره کار لرو. نو حساب په لغات کې شمیرلو ته وایي او حساب په اصطلاح کې حساب هغه علم دی چې د عددونو د څلورګونو عملیو څخه بحث کوي. د عددونو څلورګونو عملیې لکه جمع، تفریق، تقسیم او همدارنګه ضرب. هغه علم چې د عددونو دغه څلورګونو عملیې په تر مطالعې لاندې نیسي هغه د حساب په نامه یادېږي. حساب هغه علم دی چې د عددونو د څلورګونو عملیو څخه بحث کوي. نو په حساب کې ځینې اصطلاحات لکه واحد، عدد او همدارنګه رقم. نو واحد تعریف په دې شکل دی. موږ د هر یو شي یو دانه ته واحد وایو. لکه یو کتاب، یوه کتابچه، یو قلم. د هر جنس نه چې یو دانه موږ انتخاب کړو، یو دانه، هغې ته موږ واحد وایو. نو عدد هم د واحدونو مجموعې ته عدد ویل کېږي. عدد یو ریاضیکي مفهوم دی چې د شیانو د شمیرلو لپاره استفاده کېږي. نو که چیرې هغه شی چې موږ یې شمېرو که هغه یو دانه وي هغې ته موږ واحد وایو، او که د یوه نه ډېر شي هغې ته موږ بیا عدد وایو. او همدارنګه رقم
هغه سمبولونه چې موږ یې د عدد د لیکلو لپاره استعمالوو هغې ته رقم ویل کېږي. لکه زه اوس درته یو مثال ورکوم. مثال د 15 عدد، همدارنګه د 9 عدد. دلته اوس موږ راځو، موږ وایو چې دا د 15 عدد دی، خو دې ته رقم نشو ویلی چې دا د 15 رقم دی. ولې؟ ځکه دلته دوه دانې رقمونه دي، یو رقم چې دی 15 دی، یو رقم یو دی. موږ داسې وایو چې د 15 عدد د دوو رقمو څخه جوړ شوی دی، یو رقم یو ده او یو رقم یې هم 15 ده. نو همدارنګه دا نه دي د 9 عدد دی، همدارنګه د 9 رقم هم دی. نو د دوی دواړو په مابین کې فرق دغه دی چې عددونه رقمونه چې دي محدود دي، یعنی اندازه لري، او عددونه چې دي اندازه نه لري. رقمونه اندازه لري او عددونه اندازه نه لري. لکه څرنګه اندازه؟ رقمونه چې دي موږ یې حسابوو د 0 نه تر 9 پورې، دغه 10 دانې رقمونه کېږي، او عددونه د 0 نه تر لای تر 9 پورې ټول عددونه دي. رقم هغه سمبولونه چې موږ یې د عدد د لیکلو لپاره استعمالوو د رقم په نامه یادېږي. لکه دلته موږ یو 15 د 15 د عدد د لیکلو لپاره استفاده کړي، ښایي دلته یو رقم دی او 15 بل رقم دی. همدارنګه د 9 عدد هم دلته لیکلی، د 9 عدد خپله دغه کومه سمبول چې دلته موږ لیکلی دی د 9 د لیکلو لپاره، د 9 عدد د لیکلو لپاره دې ته رقم وایو. ښه، راځو وروسته له دې نه موږ باید په حساب کې د مکمل اعدادو سیټ وپېژنو. د مکمل اعدادو سیټ په دې شکل دی، د ډبلیو په ډبلیو ښودل کېږي، د 0 نه نیولی 1 2 3 همدارنګه ټول مثبت اعداد په دې کې شامل دي. مکمل اعداد 0 پکې شامل دی، او همدارنګه د 0 نه پورته تر مثبت لای ته ټول عددونه په دې کې شامل دي. نو د مکمل اعدادو سیټ په 4 برخو ویشل شوی دی. ګرانو دوستانو، د مکمل اعدادو سیټ په 4 برخو ویشل شوی دی، چې یوه برخه یې جفت عددونه دي، جفت عددونه. بله برخه یې طاق عددونه دي. بله برخه یې هم مرکب عددونه دي. او څلورمه برخه یې هم اولیه عددونه دي، اولیه عددونه. نو راځو جفت عدد، طاق عدد، مرکب او همدارنګه اولیه عددونه تشریح کوو چې دا کوم عددونه دي. دې څلورو واړو تعریفونه لږ واضح لیکم. راځو جفت عددونو ته. جفت عددونه هغه عددونه دي چې په دوه پوره تقسیم شي. لکه راځو د 4 عدد چې په دوه تقسیم کو پوره ورسیږي، دوه ورسیږي، ښایي پوره پرې تقسیمېږي. راځو لاس تقسیم په دوه کوو، لاس تقسیم چې په دوه کو 15 ورسیږي، پوره ورسیږي، ښایي دا هم جفت عدد دی. راځو ښایي شل ګورو، شل چې په دوه تقسیم کو لاس ورسیږي، پوره ورسیږي، ښایي شل هم چې دی جفت عدد دی. همدارنګه که ولیکو چې 15 تقسیم چې په دوه کو 9 نیم ورسیږي، یعنې پوره نه تقسیمېږي، ښایي 15 چې دی 15 جفت عدد نه دی. راځو طاق عدد. طاق عددونه هغه عددونه دي چې د دوه پر عدد باندې پوره تقسیم نشي. لکه 15 په دوه پوره نه تقسیمېږي، دې ته موږ طاق عدد ویلی شو. لکه اوه چې په دوه نه تقسیمېږي پوره، ښایي اوه هم طاق عدد دی. همدارنګه مرکب عددونه هغه عددونه دي چې په خپل ځان په یوه او په نورو عددونو د تقسیم وړ وي. او اولیه عددونه هغه عددونه دي چې فقط په خپل ځان او په یو باندې د تقسیم وړ وي. مرکب عددونه هغه عددونه دي چې هم په خپل ځان، هم په یوه، هم په نورو عددونو د تقسیم وړ وي. او اولیه عددونه هغه عددونه دي چې فقط په خپل ځان او په یو باندې د تقسیم وړ وي. راځو تعریف یې لیکو. راځو 12 عدد په نظر کې نیسو. 12
په خپل ځان هم تقسیمېږي، یعنې 12 په 12 هم تقسیمېږي، په 1 هم تقسیمېږي، په 4 هم تقسیمېږي، په همدارنګه په 2 هم تقسیمېږي، په 3 هم تقسیمېږي. ښایي 12 چې دی یو مرکب عدد دی. مرکب عدد ځکه دی هم په خپل ځان تقسیمېږي، 12 چې په 12 تقسیم کړو هماغه یو دانه ورسېږي. 12 په 1 هم تقسیمېږي، ښایي په نورو عددونو هم تقسیمېږي، په خپل ځان هم تقسیمېږي، په 1 هم تقسیمېږي، په نورو عددونو هم تقسیمېږي. ښایي 12 ته ویلی شو مرکب عدد. مرکب عددونه هغه عددونه دي چې په خپل ځان یوه او نور عددونو د تقسیم وړ وي. همدارنګه اولیه عددونه هغه عددونه چې فقط دلته یو شی ورسره ولیکئ چې هغه عددونه چې فقط په خپل ځان او یوه د تقسیم وړ وي اولیه عددونه دي. هغه عددونه چې فقط په خپل ځان تقسیم شي او په یوه باندې تقسیم شي هغې ته اولیه عددونه وویل کېږي. لکه راځئ یو عدد په نظر کې ونیسو، اوه چې دی په اووه هم تقسیمېږي، په یوه هم تقسیمېږي، خو په بل کوم عدد باندې د تقسیم وړ نه دی. ښایي دې ته وایو چې دا د اووه عدد چې دی اولیه عدد دی. همدارنګه د درې عدد، د درې عدد چې دی په خپل ځان هم تقسیمېږي، په یوه هم تقسیمېږي، په بل کوم یو عدد نه تقسیمېږي. همدارنګه د 14 عدد، 14 عدد چې دی په 14 هم تقسیمېږي، په یوه هم تقسیمېږي، په بل کوم یو عدد نه تقسیمېږي. ښایي هغه عددونه چې فقط په خپل ځان تقسیمېږي او په یوه باندې تقسیمېږي هغه اولیه عددونه دي. راځئ دوستانو د حساب تعریف مو زده کړو، عدد مو وپېژندو، رقم مو وپېژندو، واحد مو وپېژندو، د مکملو اعدادو سیټ مو وپېژندو، د هغې برخې مو وپېژندلې چې د مکملو اعدادو سیټ په څو برخو ویشل شوی دی، کومو برخو ویشل شوی دی. نو راځو په حساب کې عددونه په دوه ډوله استعمالیږي. هغه دوه ډولونه یې دوستانو یو یې مشخص عدد دي او بل یې مجرد شکل دی. موږ په حساب کې عددونه په دوه ډوله استعمالوو، یو په مشخص ډول او یو په مجرد ډول. یو مشخص عددونه او مجرد عددونه. مشخص عددونه هغه عددونه دي چې موږ یو عدد ووایو او په څنګ کې د یو شي نوم ورسره واخلو، او مجرد عددونه هغه عددونه دي چې موږ فقط یو عدد ووایو او د هغې سره د کوم شي نوم وانخلو. لکه دلته زه وایم چې 15 دانې کتابونه، یا 2 دانې قلمونه، یا 3 دانې کتابچې. دې ته مشخص عددونه ویل کېږي. مشخص عددونه چې مشخص دي 15 دانې کتابچې دي، 2 دانې قلمونه دي او همدارنګه 3 دانې کتابچې دي. مجرد عدد موږ ووایو چې هغه عددونه دي چې د فقط عدد وویل شي او د کوم شي نوم ورسره وانخیستل شي، لکه 9، لکه 4، لکه همدارنګه 15. دلته اوس دلته هم 15 راغلي دي، دلته هم 15 راغلي دي. دلته چې 15 موږ وویل، موږ ورسره وویل چې 15 دانې کتابونه. نو دا چې دی مشخص عدد دی، او دلته موږ خالي وویل چې 15، دا چې دی مجرد عدد دی. او همدارنګه دوستانو په کوم عدد چې موږ په حساب کې تر مطالعې لاندې نیسو، موږ سره کار ورسره لرو، هغه په دوه ډوله دی دوستانو. یعنې په حساب کې د حساب په موضوع کې عددونه په دوه ډوله دي. یو ډول یې دوستانو مکمل عدد دي او بل یې کسري عدد دي. کسري عدد، مکمل عدد هغه عددونه دي دوستانو، مکمل عددونه هغه عددونه دي چې ټول واحدونه یې بشپړ یا پوره وي. هغه عددونه چې واحدونه یې بشپړ یا پوره وي د مکمل عدد په نامه یادېږي. او هغه عددونه چې واحدونه یې نیمګړي وي یا په څه برخو ویشل شوي وي هغې ته کسري عددونه ویل کېږي. دوستانو دلته مثالونه ورکوو، لکه زه وایم چې د 2 عدد، د 2 عدد چې دی یو مکمل عدد دی، ځکه موږ ویلي وو هغه عددونه چې واحدونه یې بشپړ یا مکمل وي د مکمل عدد په نامه یادېږي. او هغه عددونه چې واحدونه یې نیمګړي وي، نیمایي وي یا په څه برخو ویشل شوي وي هغې ته کسري عددونه ویل کېږي. لکه د یو عدد
زه په دوو برخو ویشم یا د 2 عدد زه په 3 برخو ویشم دې ته کسري عددونه ویل کېږي